بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن به موږ په دې ویډیو کې د انګلیش سوالونه جوابونه په پښتو کې زده کوو. دا چې کوم د انګلیش سوالونه جوابونه دي، دا د اسلام سره ریلیټډ دي. په دې عرض موږ دا ویډیو راوړې ده چې ستاسو انګلیش ورسره ښه شي. راځئ چې ویډیو سټارټ کوو. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. زموږ سره اولنی سوال دی. Have you learned first کلمه؟ Have you learned first کلمه؟ آیا تا ته اولنی کلمه درځي؟ جواب: Yes. الحمدلله. I know. او الحمدلله ماله راځي. زموږ سره بل سوال دی. What is your religion? What is your religion؟ ستا مذهب څه دی؟ religion وایي مذهب ته. جواب: My religion is Islam. My religion is Islam. زما مذهب اسلام دی. زموږ سره بل سوال دی. Who is our prophet? Who is our prophet؟ زموږ پیغمبر څوک دی؟ جواب: حضرت محمد peace be upon him, our prophet. حضرت محمد peace be upon him, our prophet. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زموږ پیغمبر دی. Who is our God? Who is our God؟ زموږ خدای څوک دی؟ جواب: Allah Almighty is our God. Allah Almighty is our God. الله پاک زموږ خدای دی. زموږ سره بل سوال دی. Who is the last prophet? Who is the last prophet؟ آخري نبی څوک دی؟ جواب: حضرت محمد peace be upon him is the last prophet. حضرت محمد peace be upon him is the last prophet. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم آخري نبی دی. زموږ سره بل سوال دی. What is the name of our holy book? What is the name of our holy book؟ زموږ مقدس یا د پاک کتاب څه نوم دی؟ جواب: The name of our holy book is Holy Quran. The name of our holy book is Holy Quran. زموږ د پاک کتاب نوم قرآن مجید دی. زموږ سره بل سوال دی. Where is Mecca? Where is Mecca؟ مکه چرته دی؟ جواب: Mecca is in Saudi Arabia. Mecca is in Saudi Arabia. مکه په سعودیه عرب کې ده. زموږ سره بل سوال دی. How will disbeliever treated؟ How will disbeliever treated؟ کافر ته به څه سزا میلاویږي؟ جواب: He will plunged into flaming fire. He will plunged into flaming fire. کافر به جهنم ته ځي. یعنی د کافر ځای جهنم دی. زموږ سره بل سوال دی. Why prayer is practiced؟ Why prayer is practiced؟ موږ ولې کوو؟ جواب: To please Allah. To please Allah. په مونځ الله راضي کیږي، یعنی په مونځه باندې الله خوشحالیږي. زموږ سره بل سوال دی. Do you practice نماز؟ Do you practice نماز؟ آیا ته مونځ کوې؟ پریکټس نماز ته مونږ after the prayer هم استعمالولی شو، یعنی after the prayer. جواب: Yes I do. Yes I do. او زه کوم. زموږ سره بل سوال دی. Who taught you نماز؟ Who taught you نماز؟ تا ته مونږ چا ښودلی دی؟ یعنی چا در زده کړی دی؟ جواب: My parents taught me how to practice نماز. My parents taught me how to practice نماز. زما مور پلار ماته مونځ ښودلی دی. زموږ سره بل سوال دی.
What is Lee? What is Lee? د روح څه دي؟ لیست چې کوم دي د روح ته ویل کیږي. جواب: to steal something of someone. To steal something of someone. د چا نه څه څیز پټول یعنی غلا کول. زموږ سره بل سوال دی. دا د روژې سره ریلیټډ دی. What would you like in سحور؟ What would you like in سحور؟ په پشمنی کې به څه خوښوې؟ جواب: I want to eat paratha in سحور. I want to eat paratha in سحور. زه په پشمنی کې پراټا خوړل خوښوم، یعنی پراټا خوښوم. دا زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې لږ څه به مو ترې زده کړي وي. ما ته راکړه اجازت. الله حافظ.